الطاف حسین مهاجر سندیان بلوچستان او پښتانه دي یو ځای له پنجابه ازادي واخلي. د متحده قومي مومنټ یا MQM ګوند مشر الطاف حسین په خپله تازه وینا کې ویلي دي چې مهاجر او سندیان دي په کراچۍ کې له یو بل سره نه جنګیږي بلکې دواړه دي یو ځای له پنجاب نه ازادي واخلي. هغه همداراز له بلوچستانو او پښتنو هم غوښتنه کړې ده چې ټول دې سره یو ځای شي ځکه چې پاکستان یوازې پنجاب دی او له پنجاب باید ازادي واخیستل شي. هغه د کرتارپور لارې په تړاو ویل چې دا د لوی پنجاب د جوړولو یوه دسیسه ده. هغه وایي که حکومت د هند نه راتلونکو لپاره اسانتیاوې برابروي نو بیا دې د کوکراپار موناباو سرحد هم خلاص کړي. الطاف حسین په خپلو خبرو کې ویل چې عمران خان ته د مذهبي رسمونو د ترسره کولو یوازې سیکان ښکاره شو ولې هغه ته په هند کې آباد هندوان او مسلمانان نه ښکاري. هغه وایي چې دا هر څه یوازې د پنجاب لپاره ترسره کیږي او د دې هر څه دا واضح پیغام دی چې پاکستان یوازې پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. هغه له مهاجرو او سندیانو غوښتنه کړې ده چې په خپل منځ کې جنګونه مه کوئ بلکې د پنجاب د غلامۍ نه د ازادۍ اخیستلو لپاره لاسونه ورکړئ. هغه همداراز له بلوچستانو او پښتنو هم غوښتنه کړې ده چې رامخکې شي او د ټول دی په خپل منځ کې یو تړون رامنځته کړي. د یادولو ده چې الطاف حسین په پاکستان کې د متحده قومي مومنټ ګوند مشر دی چې له ډېر وخت راهیسې په برطانیه کې ژوند کوي او له هغه ځایه د پاکستان د پوځ او دغه هیواد د حکومت پر ضد سختې څرګندونې کوي.